اخوندزاده صاحب جنرال صاحب راغلی که څه تپوس ته یې تر جنرال صاحب پوښتنه دې کومه دا زموږ د نیکانو جایداد دی په افغانستان کې دا ما د پاکستان په ریاست پسې لیکلی دا به څنګه دې خواړه واړو کوم چې کې ده دا مرغۍ ځای دی هغې کې د مرغۍ کوم چې کې ده دا خو پته نشته چې کوم ځای کې ده زه خو نه یم لاړی خو ته خو راشه دا خپل ځای خو دې معلوم کړه بیا به پاکستان پسې ولېږو ته خو یوه راشه جي جنرال صاحب د بند دوکانه والا د غم یې مه کوه نه راشه زه خپل جایداد لرم په افغانستان کې زه خو داسې نه پرم ځي کې دا نو جایداد خو به دې نوم لري جي نو ته خو پوره داسې کار دی چې جنرال صاحب اخوندزاده ورور یې د برطانیا نه ولي په امریکا کې د ستا د هغه سره فوج کې وي شي باګرام ته درشم اوس باګرام ته راځې وله خیره سره باګرام ته خو پنځه لکه امریکانو جنرال صاحب چې اول در سره ته معرفي کړم چې دا جزو انجینیر دی په هغه کې د کاناډا او امریکا کې اوسېږي نو پرابلم که د جازو انجینر ده او که د بایسکلو انجینر ده که د هر شي ده هغه موږ سره که پنچرمین ده موږ ته مشکل نه څخه افغانستان کې جایداد ده ته د کوم ځای جي خبره داسې ده کوم ځای دا خو سماته پته چې دا مرغۍ کله کوم ځای کې په افغانستان کې مرغۍ کله پرېږده مرغۍ کله په داسې د ملیولي په دې سار باندې ده ته به یې وړې څنګه هلته به دغه وکړو که نه زه به هغه ځای تاسو ته پرېږدم دا کونړ او دغه ځای نه زه پاکستان سره یو ځای کړم دغه د ډیورنډ به لږ مخکې پرېږدو داسې صحیح ده ډیورنډ مخکې نه کابل ته یې راوله ودرېږه لږ صبر وکړه ورور زه د ورور سره د جایداد مسله یې ورته حل کړم خبره دې چې هېرېږي خو نو بیا هم دا خو ولا عجیبه ده بیا باید چې دی عزت یې وکول ما ویل مال د جازونه پنچر ولاړ د دې پنچري چا ورنه سي پنچر دغه جازونه خبره داسې ده چې که په رسمیت ولا موږ د انجینر صاحب ته دې دا کلی موږ ته معلوم که چې دا کلی موږ په تا وعده کې زه خبره ته کومه هسې جنرال ودرېږه وروره ودرېږه کلی د کوم ځای کې ده کوم ځای کې دا څومره ده نو موږ به هغه کلی به موږ ته راکړي موږ به دا کونړ او هغه تاسو ته درکړو که نه لکه پاکستان لی ورکوئ پاکستان به موږ بیا یو راول یو کار به مریم نواز راولېږئ موږ به دا قرضونه هم درته خلاص کړو کابله پورې به دا حساب ټوله در پرېږدو خو بوډۍ ده نو هغه خو تاسو سره شیرینۍ شته موږ خو یې دلته هغه ته نه راوړو جنرال صاحب د مریم نواز راته مه یاده وه بل څه خبره جنرال صاحب تاسو په دې نه لګي ته په خېټه باندې وسلین مه کړي کونړ هم پاکستان ته درکړه له خیره سره او ته دې کوم ځای زه خو دغه ځای مې یاد کړم مرغۍ نو ما ته څه پته دا کوم ځای کې ده نه مرغۍ دا څه مرغۍ چې د ایمل ولي په سر کښېني ته به یې څنګه بیا پاڅوې هغه ایمل ولي پوه شه او د هغه کار پوه شه زه د خپل جایداد مرغۍ خبره کوې مرغۍ ورته دا څه زه د اخوندزاده شمس الدین نوسۍ یم پوه شوې او کېدای شي دغه اخوندزاده صاحب څه دی حبیب الله دغه هم زما سره رشته دار دا خو به یې تا رشته دار یې هغه مشکل نشته ته د اخوندزاده شمس الدین مسه یې دا اخوندزاده شمس الدین د کوم ځای و دغه خو به نیا به مې خدای پاک دې وبخي هغې به وایي زموږ د کلي نوم مرغۍ و مرغۍ په افغانستان کې نو دا اوس ما ته پته څه کوم مرغۍ په ګرد افغانستان کې نشته ودرېږه وروره تاسو لږ صبر وکړئ مرغۍ خبرې ته غوږ سدي تا باندې تا شمس الدین صاحبزاده خو به یو 100 کاله مخکې وفات شوی که نه له خیره سره نو مخکې یا به د شمس الدین صاحبزاده به یا هندو یا به افغان ځکه هغه وخت پاکستان نه و اخوندزاده او ولی الله پوه شوې خلک اوس هم مزار ته دا خبرې دي یا به هندو یا به مسلمان ولی الله به ټیک ټاک کېږدي
وایه ته خو جنرال صاحب موږ په دې شیرینۍ په سمارچه وو شیرینۍ زموږ د قاری صاحب راغی موږ باندې باندې بنوال شیرینۍ راوړل شیرینۍ دلته ته مارچه ته راځې دلته موږ به ټیک کولو ته وای مارچه وو دالته د غواګانو پلاټون جوړ کړی دی نو هغه شیرینۍ خو هغې کې ډول نومونه ایښي دا شیرینۍ ده او دا پلانتۍ ده او دا پلانتۍ ده ګوره خبرې ته غوږ شه تاسو خپله خېټه نسئ ساتئ تاسو به شیرینۍ بیا څنګه څنګه خېټه نه موږ تاسو هم ساتلي یو ټوله دنیا هم ساتلې ده د بیخ شین که ودرېږه لږ صبر وکړه وروره خپله خېټه نشئ ساتلی دال خورئ پیپر خورئ شلغم ولا موږ دلته پیپر غواګانو ته اچوو قسم خدای وایه جنرال صاحب د ظاهرشاه په وخت کې مغه غم نه پېژانده خالي لاټین به م لیده لکه ظاهرشاه وخت کې تاسو ایټم بم درلوده که نه نو خو پس موږ ایټم بم چې کوم دی د انډیا د خپلې دپاره جوړ کړی د انډیا په ورغایو څنګه هم سوویتونه ورغو دغسې ورغایو پوه شوې لږ صبر وکړه ادب کې غږېږه ښه ادب کې ودرېږه موږ د ایټم بم د کونې دپاره نور شیونه ساتلي وو تاسو ایټم بم ورته ساتئ ټول صاحب که تاسو ایټم بم درلودلی حافظ صدیقي په امریکا کې بندي نه وه نو حافظ صدیقي تاسو ورکړې ده ستاسو د لږ صبر وکړه ریمنډیوس چا ورکړه ریمنډیوس چې کوم دی نو په دغه باندې د اسلامي شریعت په هغه قصاص باندې ورکړی دیت دیت باندې او هغه ایمالکانسي چې کوم دی نو هغه ورکړی و زمونږ او د امریکې خپلو کې د دغه معاهده ده د تلاتوب تبادلې نه تلاتوب باید تاسو سره یې که نه خو تاسو تلاتوب چې نه ده خو ګوره ایمالکانسي امریکایان وژلي وو ریمنډیوس پاکستانیان وژلي وو هلته معاهده کوي هلته دیت اخلي او ریمنډیوس کې به په ایمالولي کې به دې دیت ورکړی و که نه نو دا دوستم دا نه ولې لاړه چې په دا دشت لیلۍ کې چې هغه زمونږ خپل مسله ده هغه زمونږ خپل افغان ده ته د ریمنډیوس او د ایمالکانسي لږ صبر وکړه ښه بنګال کې دا 95,000 پتلونونه ولې درنه وویسته دا 3.5 لکه ملي اردو څه شوله بنګال کې خو 40,000 یاره هغه زمونږ خپله د افغانستان خلک دي مونږ خو یو بل واش بات پکې کوو بنګالیانو پتلونونه ولې درنه وویسته بنګال اوس موږ سره بیا میلاویږي جنرال صاحب بیا موږ میلاو کړو زموږ میلاویږي نو تاسو کې شرم نشته خود به در سره میلاوي باسه ګوره مبین جانه ته خو شکر وباسه چې دغه د عیسی یو جرنیل درغې او یو کپ چای وڅښله او ټول 250 لږ صبر وکړه د عیسی ودرېږه لږ خو صبر وکړه د عیسی جرنیل نه دې پوښتنه وکړه چې کپ چای دې وڅښه اوس څنګه هغه زموږ خپله اندروني معامله ده ودرېږه ټي ټي پي بلوچستان خوب کې درځي که نه ټي ټي پي هغه پرون د جرنیل صاحب بیان ولیده د بیان خوب کې درځي که نه ستا جرنیل ما لیدلی ده چې حافظ صدیقي خرڅه کړه ستا جرنیل ما لیدلی چې پنځه نوي په سره پتلونونه یې پرې وویسته ستا جرنیل ما لیدلی ده چې ایمالکانسي امریکې ته ورکړه زړه نه کېږي ته چغې وایې نو چغې زیاتې زوالې خبره درته کوم دا ټي ټي پي چې هلته لګیا د ډز او غب کوي بلوڅانې کوي تاسو ولې موږ ته چغې وایي چې دا درغلي کوي نو خو موږ یې مرداره نو دغه د امریکې وسله ورسره برآمده شوه تاسو ته کوم امریکې پرې برآمده دې شي ودرېږه یا کپ چای څښئ چای بس کوم زه به خپل افغانستان د انار به م راوړم زما جایداد دی د هغې دا د همغه چای زور ده چې اوس چغې وایي چې ټي ټي پي بیا موږ چې کوم دی نو ګریټر پاکستان جوړو بیا به تاسو زموږ صوبه شي بیا به مطلب ګریټر پاکستان څه مطلب ګریټر پاکستان پاکستان دا دی چې د پښتنو کومې علاقې دي دا کندهار شو کونړ شو دغه ټولې موږ افغانستان خو ټول د پښتنو علاقه ده خو دغه موږ شاملوم ځان سره کړم چې ښه یو عزت تله درکړو یو طبي پاور هم کو چین پاسپورت درکو یا ته څوک نه وایي لکه دا ته عزت بولې چې په ایرا منډۍ کې ښځې چلیږي